د وزیرستان غږ خوږ لیدونکي او کتونکي سلومینه مې ومنئ. شاعر نور اعظم وزیر صاحب د میش سره په خپرونه شي ځانګړې خپرونه ادبي خپرونه شول ما دی. نور اعظم وزیر صاحب اول خو د زه شکریا ادا کوه چې د خپل قیمتي وخت یې وایستو. که په ټول نه مخکې د وزیرستان خوږ لیدونکي او کتونکي ته په مختصر ټکي کې خپل تعارف وکړي. د مو نوم خو نور اعظم دی او د مدخل کوم بورخیل کوم مدخل کلي سره تعلق لرو او میږ لکه پر ازمک شه پوتې کېږي او په نورک شه مو کلی دی او بس نن سبا مصروفیات مو داسې دي چې زه خپل ایکسرې ټیکنیشن یم او د هیلت ډپارټمنټ سره تعلق لري. زه خپل بس دا مصروفیات دي ژوند تېرېږي. نور اعظم وزیر صاحب هر څه چې تو ته پسند وي او میشته یې پیش کې به د ډرامه نه وکړي. لچای زور لچای زر یوسی، لچای زور لچای زر یوسی، لچای شپه لچا سحر یوسی. واه ډېر ښه. د منصبونو بازی ګرانه دلته، د منصبونو بازی ګرانه دلته، د منصبونو بازی ګرانه دلته چې شمله در بدل کې سر یوسی. واه دلته د امن په نشان په باندې دلته چې باز راشي کونتر یوسی. داسې څوک راولي چې مینه راوړي د پښتنو له زړونو شر یوسي. دا شعر بیا وایي چې داسې څوک راولي چې مینه راوړي د پښتنو له زړونو شر یوسي. راوړي چې کم خلک بارود دلته هغه زمونږ نه ملغلر یوسي. زه نور اعظم نکړم د کرکې ژوندون ما د مینې سمندر یوسي. د وزیرستان غږ همیشه د پوره دا کوشش وي چې د وزیرستان او بالخصوص د پښتون افغان وطن هغه اوزین او تو صدر ورسوي چې پټ دي. د نور اعظم وزیر په شان باندې په دغه علاقه شي کښلي شاعرون ملګري موجود دي خو هغه د خلک د نظر نه پټ دي. نه په مشاعرې شیخ عیسی خلی یا مکانه ورته میلاویږي یا داسې ماحول نه دی جوړ کړلی شوی چې د مشاعرې شیخ عیسی وخلي. وزیرستان غږ انشاءالله همیشه د پوره دا کوشش جاری ساتي چې چیرشه مظلوم وي چیرشه د وطن مسایل وي تاسو ته یې مخ شرووري او چیرشه د نور اعظم وزیر غوندې تکړه شاعرون وي په چار دغه دو چې شاعرون ملګري چې کیم دي دغه د کوم سترګې دي نو په چار دغه دو چې میشو دغه د کوم چې کیم سترګې دي دا وپېژني. او نور اعظم وزیر صاحب خبرې کول ډېر نه غواړم د ادب چې کی متن د شعر د غزل د اورېدل چې کی متن د داسې زر د میش شعر متیږي که داسې کلام ورته پیش کړي. دا یو بل غزل دی داسې وایي چې زمونږ ارمانونه په خیالو کې مړه کړي. زمونږ ارمانونه په خیالو کې مړه کړي. دلته ګلونه په غوټو کې مړه کړي. واه جي دلته ګلونه په غوټو کې مړه کړي. دا غواړي کم جنت د چا په دین دی دا چې سپینګیري په سجدو کې مړه کړي. دا غواړي کم جنت د چا په دین دی دا غواړي کم جنت د چا په دین دی دا چې سپینګیري په سجدو کې مړه کړي. مونږ پرنا مین ژوند پاله خلک مونږ پرنا مین ژوند پاله خلک مونږ خو تورمخي په تیارو کې مړه کړي. دلته الله بخلي خلک نه بخي دلته الله بخلي خلک نه بخي. دلته خلک مړه خلک په مړو کې مړه کړي. د خار مې یره کېده نتلم خار ته د خار مې یره کېده نتلم خار ته خار کې ورک کی بیا یې غرو کې مړه کړي. د خار مې یره کېده نتلم خار ته خار کې ورک کی بیا یې غرو کې مړه کړي. دین نسل کش مو هم د علم دښمن دی نسل کش مو هم د علم دښمن دا چې بچی مو مکتبو کې مړه کړي. دغه جنګ خوښي نور اعظم وزیره الله دې واړه په غرو کې مړه کړي. نور اعظم وزیر صاحب په آخر شه دی که یو کلام پیش کو بیا د تو د پیغام سره د خوږ لیدونکي کتونکي نه اجازت وخلي. دا یو بل غزل دی چې په خوله توبه توبه وردونه کوو په خوله توبه توبه وردونه کوو په خوله توبه توبه وردونه کوو پس له توبې بیا ګناهونه کوو.
مونږ به په دې غلط فهمي کې مړه یو مونږ به په دې غلط فهمي کې مړه یو چې مونږ روژه زکات منځونه کوو. ډېر زبردست دا شعر بیا وایه. چې مونږ به په دې غلط فهمي کې مړه یو چې مونږ روژه زکات منځونه کوو. واه ډېر مونږ یو داس بلا وهلي شیخان 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 په زړه شوخي په خوله ذکرونه کوو. واه مونږ یو داس بلا وهلي شیخان په زړه شوخي په خوله ذکرونه کوو. واه جي ډېر خوشاله. زمونږ منزل څه دی او لاره کمه زمونږ منزل څه دی او لاره کمه مونږ بې هدفه مزلونه کوو. های های دا شعر بیا وایه. چې زمونږ منزل څه دی او لاره کمه مونږ بې هدفه مزلونه کوو. بې هدفه مزلونه کوو. مونږ په خپل ځان کې بدلون را نه وستو مونږ لا د ټول ولس خیالونه کوو. او د بل یو وړیکه رنګ غزل دی چې لمبه لمبه آهونه مې هر خوا ته رسېدلي. واه لمبه لمبه آهونه مې هر خوا ته رسېدلي دردونه مې د زړه نور انتها ته رسېدلي. ګولۍ ټوپک خونخوار دی خوشحالۍ وړي ګولۍ ټوپک خونخوار دی خوشحالۍ وړي خو بیا هم زموږ وطن کې دوی هر چا ته رسېدلي. مړه نه کړل پښتنو ورونه خپل پکې شریک شول چې مړه نه کړل پښتنو ورونه خپل پکې شریک شول دا ځکه د کابل نه پښتونخوا ته رسېدلي. چې مړه نه کړل پښتنو ورونه خپل پکې شریک شول دا ځکه د کابل نه پښتونخوا ته رسېدلي. زمونږ بدبختي دا چې قاتل یې جوړ مالیار شي چې زمونږ بدبختي دا چې قاتل یې جوړ مالیار شي ګلونه د چمن مو چې ښکلا ته رسېدلي. چې د مکتې شعر دی چې کړه مینه نور اعظم اسلام نوم د محبت دی. کړه مینه نور اعظم اسلام نوم د محبت دی قایل د محبت خلق الله ته رسېدلي. ډېره مننه نور اعظم وزیر صاحب د دمره په زړه پورې شعرې د پیش کولو نه د میش ډېره شکریه ادا کوي. نور اعظم وزیر صاحب میش د ډېره شکریه ادا کوي چې دمره خوندوره شاعري د وزیرستان غږ خوږلي دین کې او کتونکي ته وړاندې کړله. په آخر شو د پښتون افغان ولس ته څه پیغام وي که په مختصر ټکي شي ورته ووایئ. بس خو د ټولو ملګري نه د ټولو مسلمانو نه او د خاص کر د پښتني نه دا درخواست دی چې مینه محبت سره ژوند تېر کړئ. ستاسو 2 ورځې ژوند دی هېڅ پته نه لګي چې په مینه محبت سره تېر شي. د مینې میسج هر چاته ورکوئ د مینې خبرې کې ستایي او مینه محبت چې خور شي دا اندا میسج دی مخ پښتون ته ټول. دا خو مینه وه چې زه او ته یې یو کړو سوچ پې وکړه ته د کم ځای زه د کم ځای. د نور اعظم وزیر صاحب د دې مینې او د محبت د ډک پیغام سره زه امین وزیر د توسې نه اجازات غواړم چې بله خپرونه و تاسو سره وړي تر یغه وخته پورې خپل قربا خپل ملګري امین وزیر ته ورکړي اجازات.